دیموکرات مسیحي ګوند یا سی ډي او تر ټولو ستر محافظه کار ګوند دی. دا ګوند په اقتصاد او امنیت تمرکز لري او ډیر کالونه په قدرت کې پاتې شوی دی. له دوهم نړیوال جنګ وروسته د جرمني ډیر لومړي وزیران له دې ګونده ټاکل شوي دي. ټولنیز دیموکرات ګوند یا اس پی ډي د جرمني او اروپا له ډیرو پخوانیو ګوندونو یو دی. د دې ګوند ریښې په جرمني کې د سرمایه‌دارۍ ضد او د کارګرو لومړنۍ ټولنې ته رسېږي. خو له لسیزو راهیسې دې ګوند خپلو راډیکالو اهدافو ته شا کړې ده. د خلکو د محرومو طبقو د ژوند ښه والی او ټولنیز عدالت د دې ګوند اصلي شعارونه دي. د اس پی ډي ترڅنګ د جرمني چپ ګوند هم سور رنګ کاروي. د چپ ګوند ریښې د پخواني ختیځ جرمني سیاسي ګوندونو ته رسي. دوی د سرمایه‌دارۍ پر ضد مبارزه کوي، ټولنیز عدالت او سملاسي د کارګرو او بېوزلو د ژوند ښه والی غواړي. دې ګوند تر اوسه فدرالي حکومت ته لاره نه ده موندلې. خو ډیر ځله د ایالتي حکومتونو برخه پاتې شوی دی. د جرمني د زرغون ګوند بنسټ په 80مه لسیزه کې فعالینو، هیپیانو او ځوانانو کېښود. که څه هم اوس د جرمني منځنۍ طبقه دې ګوند ته رایه ورکوي. چاپیریال ساتنه او عدالت د زرغون ګوند اصلي اندېښنې دي. د دې ګوند یوه غټه ځانګړنه تل د یوه نر او یوې ښځې له لوري رهبري ده. خپلواک دیموکرات ګوند یا اف ډي پي یو لیبرال ګوند دی. د سرمایې او سوداګرۍ ازادي، د آزاد بازار او صنایعو خصوصي کول او لیبرالیزم د دې ګوند مهمې ځانګړتیاوې دي. ځکه نو دا ګوند د شتمنې طبقې او صنعتګرو ترمنځ ډیر مشهور دی. د جرمني بدیل ګوند یا اف ډي یو راسپلوه، افراطي او پوپولیست ګوند دی چې په دې وروستیو کې رامنځته شوی دی. له اسلام، مهاجرو او اروپایي ټولنې سره مخالفت د دې ګوند اصلي ځانګړتیاوې دي. دوی د مهاجرو په ځانګړي ډول د مسلمانو هیوادونو د مهاجرو پر وړاندې د سختو پالیسیو پلوي کوي. زه تل په ټاکنو کې ګډون کوم ځکه زه د ګوندونو پروګرامونه په غور لولم، په ځانګړي ډول د مهاجرو او کډوالو په اړه، ځکه بریالي ګوندونه او د هغوی پالیسۍ د مهاجرو په ورځني ژوند د پام وړ اغیز لري.